بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. استاد دلبرګل سروری یم. نن ورځ د اووم ټولګي لسمه برخه تشریح کوو. تېره ورځ مو هم د لومړني عددونه او مرکب عددونه او تجزیه ښودلې وه. بیا مو هم وښودله چې په لومړنیو اعدادو تجزیه کولو مونږ دوې طریقې لرو. یوه مو عمومي طریقه وه او دویمه مو دیاګرام طریقه وه. خو دیاګرام طریقه دومره مهمه طریقه نه ده، یعنې مونږ او تاسو کله چې زیاته استعمالوو د عمومي طریقې نه زیاته استفاده کوو. نسبت دواړه یو قسم د دې فرق نشته کې، خو عمومي طریقه نسبت کم وخت نیسي او دیاګرام طریقه یو طرف ته غځېږي، یعنې زیات وخت نیسي. نو عددونه مو هم تعریف کړي وو. نن د هغې درس مطابق یو څو مثالونه حل کوو. زه مثال لیکم. مثال د 208 416 او 2540 عددونه په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کړئ. درې عددونه دي. یو 208 عدد دی، بل دی 416 عدد دی او بل دی 2540 عدد دی. دا په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کوو. د تجزیه دپاره مونږ دوې طریقې یلې وې چې یوه دیاګرام طریقه وه او دیاګرام په طریقه هم کولی شو، بله یې عمومي طریقه ده. عمومي طریقه نسبت په کم وخت کې سده کېږي، یعنې نسبت ټولو طریقو ته اسانه طریقه ده. نو په عمومي طریقه یې پیدا کوو. زه د حل دپاره اول عدد لیکم. دوه سوه اته عدد تېره ورځ مو هم تعریف کړی و. نو اول لومړني عددونه قسمه. لومړني عددونه مونږ ته معلوم دي چې 2 3 5 اووه او 11 14 او داسې نور. دې دپاره اول چې کوم کوچنی عدد وي اول په تقسیموو، وروسته بیا یې په لویو عددونو تقسیموو. نو اول همیشه دپاره په دوې ګوره. د دوې دپاره مو هم تعریف کړی و. د بشپړکبیر کې هر عدد چې د یویز رقم یې صفر یا جفت وي په دوو پوره ویشل کېږي. یویز رقم یې اته دی، نو په دوو سره نه ویشل کېږي، پوره ویشل کېږي. عملیه چا په طرفه اجرا کوو؟ 2 چې په دوو ویشې یو، صفر چې په دوو ویشې صفر. صفر تقسیم په هر عدد مساوي کېږي صفر. اوته چې په دوو ویشې څلور. یا په دې ډول هم ویلی شو. زه لیکم چې 2 چې په دوو ویشې یو، صفر په دوه نه ویشلی کېږي، خپل صفر لیکو. اته چې په دوو ویشو څلور. یا داسې لیکو چې 2 چې په دوو ویشې یو، صفر چې په دوه تقسیم کې صفر تقسیم په هر عدد مساوي خپله چی سره کېږي؟ د صفر سره کېږي. صفر څلور چې په دوه ویشې، اته چې په دوه ویشې څلور. یکه تقسیم کې مو هم ویلي وي چې 208 کله چې زه په دوو تقسیموم، نو اول د عدد په نظر کې نیسم. یو کې پاړه ورکوم، یو ضربې دوه صفر. د عدد راکوزوم صفر. ولته مو هم دوې خبرې کړې وې. عمومي طریقه دا خلک کله چې عدد مرکوز که نه پاړه ورکوم، نو بل داسې عدد نشته چې دا به دا کې ضرب شي او د دې سره مو صفر. نو ځکه صفر پاړه ورکوم، صفر ضربې دوه صفر. صفر نه صفر وي صفر. اته راکوزوم. په دې ډول هم ویلی شو. یا په لاندې ډول مونږ او تاسو هم داسې قبوله کړې ده. کله چې یو عدد را لاندې کو، هغه عدد په دغه عدد باندې پوره د ویش وړ نه وي، نو مونږ د هغه په مقابل کې هم چې پورته کوو؟ صفر پورته کوو. نو هم په دې ډول ویلی شي، هم په صفر کې پاړه ورکولی شو او هم په لاندې ډول صفر پورته کولی شو. اته هم راکوزوو. کله چې اته په دوه پوره ویشل کېږي، نو څلور عدد کې څلور ضربې دوه اته. په دې ډول هم کولی شو. یعنې دلته یا صفر په ده تقسیموم، یا کله چې صفر په دوه نه پوره نه تقسیمیږي، مقابل کې چې جګوم صفر جګوم. یا داسې عدد چې پوره نه تقسیمیږي، په مقابل کې یې صفر پورته کوو.
نو داسې بیا دومره په دوه تقسیمومه تر څو پورې چې په دوه د تقسیم وړ نه وي. بیا د عدد ګورم په دوه تقسیمیږي. هر عدد چې د یویز خانه یا یویز رقم وي صفر یا جفت وي. یویز عدد یې څلور دی خپله، جفت عدد دی. بیا یې په دوه تقسیموم. یو په دوه تقسیمیږي نه، د حنا او سنه سمه صفر لاس چې په دوه وویشې څلور څلور یې پوره رسېږي. څو حاصله پدېږي؟ څلور ضرب دوه اته. دوه حاصله پده شوه، دې ته یې ورګه دا به شي څلرویشت. څلرویشت چې په دوه وویشې 12. دلته هم کسه عدد روی لغه څلور سوه 12 عدد. لاس چې په دوه وویشې 15 رسېږي، یعنې څلور خو اوته جوي. لاس چې په دوه وویشې 15، یعنې دغه عدد چې کوم لاسته راځي دا باید د دغه عدد نه همیشه دې پوره کوچنی وي، یعنې لاندې طرف ته ځو. کله چې فاصله لاندې طرف ته ځو نو عدد باید د فاصله لاندې طرف ته کوچنی کېږي. نو لاس چې په دوه وویشې 15، څلور چې په دوه وویشې 2. بیا هم تقسیموو. یویز رقم یې صفر یا جفت دی، په دوه تقسیمیږي. نو لیکم چې 15 چې په دوه وویشې 2 دوه صحیح رسېږي، یعنې 2 ضرب 2 څلور. 15 نه څلور لوټ شي، یو حاصل پاتې کېږي د 12 چې په دوه وویشې 6. بیا هم په دوه ویشله کېږي. یویز خانه یې جفت دی. په دوه تقسیم که 1 2 2 3. نو 14 عدد شو. دا په خپله لومړنی عدد دی. مخته هم په تعریف کې مښودلی و او هم د جدول نه مخه مښودلی و. 14 چې په خپله لومړنی عدد شي، یعنې داسې بل عدد نشته چې 14 په هغه باندې پوره وویشل شي. نو ټول عدد خپله لومړنی عدد دی په 14 ویشو. 14 چې په 14 وویشې 1. نو اوس 2 هم لومړنی عدد دی، دا هم لومړنی عدد دی، دا هم لومړنی عدد دی، دا هم لومړنی عدد دی او دا هم لومړنی عدد دی. نو زه باید کله چې مونږ او تاسو یو عدد تجزیه کو، د تجزیه په دا طرف کې عددونه د ضرب حاصل باید د سره مساوي شي. یعنې زه باید ولیکم چې 200 عدد مساوي کېږي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 14. 1 2 3 څلور، 1 2 3 څلور ضرب 14. یعنې که د عددونه زه په خپل منځ کې سره ضرب کړم، په نتیجه کې کوم عدد لاسته راکوي؟ 208 عدد. که چېرته 208 عدد یې په لاسته رانه کړو نو موږ او تاسو دغه تجزیه غلطه کړې ده یا مو اشتباه چېرته کړې ده. دویم هم پیدا کوو. 416 یویز خانه صفر یا جفت په دوه تقسیمیږي. یعنې دا عدد په څلورو هم تقسیمیږي، خو په څلورو ځکه نه تقسیموم چې څلور عدد خپله یو مرکب عدد دی. موږ او تاسو تجزیه په لومړنیو عددونو غوښتې ده، یعنې ضربي فکټورونه باید کوم عددونه وي؟ لومړني عددونه. څلور چې په 2 وویشې 2. یو په 2 نه تقسیمیږي. مخته مو په تقسیم خبره کړې، کله چې یو عدد را لاندې کو هغه عدد پوره تقسیم نشي، یا په صفر کې فړه ورکوو یا د عدد په ځای لاندې و صفر پورته کوو. 14 چې په 2 وویشې 8. بیا هم په 2 وویشې 1، بیا صفر خپله راښکته کوو 4. بیا یې په 2 تقسیموو 15 2. بیا هم 15 په 2 تقسیموو 2 شپږ. بیا هم په 2 تقسیموو 1 3. 14 خپله لومړنی عدد دی، نو په 14 تقسیموو مساوي کېږي په 1 سره. نو زه لیکم چې 416 عدد مساوي کېږي دا لومړنی ضربي جز لومړنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 1 2 3 4 5 ضرب 2 ضرب 14. دریم عدد هم پیدا کوم. 2500 څلور په 2 تقسیمه 1 2 2. 15 چې په 2 وویشې 2 2 ضرب 2 څلور، یو حاصل 18 چې په 2 وویشې 8 په 2 کې 16، یو حاصل 14 2 2
14. بیا هم اوس یې ګورم چې آیا دا عدد په دوو تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. د دوو دپاره مو هم تعریف کړی و هر عدد چې د یویز رقم یې صفر یا جفت وي په دوو پوره تقسیمیږي. یویز رقم یې نه صفر دی نه جفت عدد دی. اوس یې دا په دوو سه مسلسل لومړنی عدد یا مفرد عدد مونږ او تاسو درې لیکلی و 3 دی. اوس یې په 3 ګورم. ارقام مجموعه 2 جمع یو جمع 2 3 3 جمع اوته 11 11 جمع و 13 اتلس عدد په 3 پوره 23 وړ دی. نو اوس یې په 3 تقسیموم. 12 چې یو په 3 تقسیمیږي نه 12 چې په 3 تقسیم کې 4 اته چې په 3 تقسیم کې 2 رسیږي یعنې 2 ضرب 3 2 ضرب 3 شپږ 2 حاصله ده به شي 28 چې په 3 تقسیم کې 9. بیا یې په 2 نه اوس خبره وروړه بیا 2 ته تکرار ته ضرورت نشته یعنې د عدد تر اخره پورې په 2 عددونه نه تقسیمیږي. بیا یا به په 3 تقسیمیږي د 3 نه وروسته چې کوم عددونه وي په هغه به د تقسیم وړ وي. د 3 بیا په 3 ګورم 4 جمع 2 شپږ جمع 9 15 په 3 پوره 23 وړ دی. یو ضرب 3 څلور نه 3 لوټ شي یو حاصل ورکوم 12 چې په 3 وویشي څلور نه چې په 3 وویشي 3. بیا ګورم چې آیا د عدد په 3 پوره 23 وړ دی او که نه دی. یو جمع څلور 15 جمع 3 9. آیا د 9 عدد نه یو جمع د څلور 15 جمع 3 اته عدد په 3 پوره 23 وړ نه ده یعنې د ارقام مجموعه اته شوه. که چېرته 9 وه یا 12 وه یا شپږ وه بیا هم په 3 پوره 23 وړ وه. نو مخته سو په 15 ګورو 15 هم نه تقسیمیږي. په اووه عدد یې ګورو یویز رقم لرې کړئ بیا دوه چندې که درې تر لرې کړو 14 به د دوه چند کې 14 نه 14 لوټ شي اته په اووه هم نه تقسیمیږي. نه خپله لومړنی عدد دی نه یعنې نه خپله مرکب عدد دی. لاس هم مرکب عدد دی. لومړنی عدد دی 11 په 14 د 20 قابلیت مونږ او تاسو نه دی یلی ځکه صنفونه ټي ټولګی دی. نو په 11 بره داسې ده چې یو عدد پرېږدو د عددونه سره جمع کوو د هغوی د تفریق حاصل که صفر عدد شه یا داسې عدد شه هغه په 11 پوره 23 وړ دی. یعنې ذلیکم یو سلو درې څلوېښت دی. د عددونه سره جمع کوم د دغه عددونه نه منفي کوم. څلور منفي یو جمع 3 څلور منفي یو جمع 3 څلور منفي څلور صفر. نو 11 دپاره موږ تاسو داسې تعریفوو هر هغه عدد چې د دې د جفتو او تاکو شمېره یې یا هغه عدد چې یو عدد په نظر کې ونیسو په منځ کې بل عدد پرېږدو په خپل منځونو کې سره تفریق کوو د دې مجموعې په لاس راوړو. نو هغه عدد چې د په نتیجه کې صفر راشي یا داسې عدد راشي چې په 11 پوره 23 وړ وي نو ټول عدد تقسیمیږي. نو یو جمع 3 څلور نه چې د څلور لوټ شي څو کې صفر په خپل هم په تعریفیلی دی. نو دا عدد 11 پوره 23 وړ دی. نو ذلیکم چې 11 څوارلس چې په 11 وشي یو څه حاصله پوته شو یو ضرب 11 څوارلس نه چې 11 منفي کې 3 دی ته 3 چې په 11 وشي 3 14 خپله لومړنی عدد دی. نو په 14 تقسیموو 14 چې په 14 وشي یو. نو دا عدد هم ته زیات شولو. نو ذلیکم چې 2540 دا مساوي کېږي 2 ضرب 3 ضرب 11 ضرب 14. انشاءالله د تجزیه سره به تاسو بلد شوي وئ چې عددونه څنګه تجزیه کوو او په یو څو عددونو باندې تاسو هم کار وکړئ چې زه یې د کورنۍ وظیفې په ډول تاسو ته پرېږدم.
مثال په ډول 22 عدد تجزیه کړئ 104 عدد تجزیه کړئ او 108 عدد هم تجزیه کړئ ټول په هم یې په عمومي طریقه تجزیه کړئ او هم یې د دیاګرام په طریقه تجزیه کړئ چې آیا عمومي طریقه او دیاګرام طریقه کوم فرق لري او که نه لري. بله موضوع زمونږ او تاسو ده طاقت یا پاور. طاقت یا پاور O-W-E-R. د طاقت اصطلاح سره تاسو ان شاء الله بلد یې په د دوم سیم په دوم ټولګي په فزیک هم د طاقت په اړه کې مثالونه حل شوي دي او تاسو ورسره آشنایي لرئ. نو د طاقت نه مخته مونږ او تاسو یوه حجره په نظر کې نیسو. تاسو به هم د اوم سیم په بیولوژي کې حجرې تعریف مزده وي او هم ویلې وي، یعنی همیشه د فاره یوه حجره په دوه نورو حجرو تجزیه کیږي یا ویشل کیږي چې د هغې څخه چې هغه ټولو هغې ترتیب مونږ او تاسو د طاقت په ډول سره ښودلی شو. زه یوه حجره په نظر کې نیسم. فرض مثال د یوه حجره ده حجره کله چې لومړۍ مرحله په اجرا شي حجره په څو برخو ویشل کیږي؟ په دوو برخو ویشل کیږي او دا حجره بیا ځان ته هم په څو برخو ویشل کیږي؟ په دوو برخو ویشل کیږي. دا هم ځان ته په څو برخو ویشل کیږي؟ په دوو برخو ویشل کیږي. بیا دا حجره هم بیولوژي کې دا هم ځان ته په دوو برخو ویشل کیږي. دا هم ځان ته په دوو برخو ویشل کیږي. دا حجره هم ځان ته په دوو برخو ویشل کیږي. دا حجره هم ځان ته په دوو برخو. بیا دا هر یوه حجره بله بله په دوو برخو ویشل کیږي. ارسو دغه ته ځم صفر پړاو یایم یا صفر مرحله. دغه ته ځه لومړی پړاو یا لومړی مرحله. دغه ته دوهم پړاو. دغه ته دریم پړاو یا دریمه مرحله. په همدې ترتیب سره څلورم پړاو، پنځم پړاو، انم پړاو. نو په صفر پړاو کې حجره یوه حجره ده. په لومړی پړاو کې څو حجرې شوې؟ دوې حجرې شوې. په دوهم پړاو کې هم څو حجرې شوې؟ یوه، دوې، درې، څلور. په څلورم پړاو کې هم دریم پړاو هم څو حجرې شوې؟ یوه، دوې، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. په څلورم پړاو کې هم څو حجرې شوې؟ یوه، دوې، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس. د دې لپاره زه یو جدول ترتیبوم. صفر پړاو دلګم چې مرحله یا پړاوونه حجره لومړی، دوهم، دریم او څلورم. بالاخره تر صفر پړاو کې حجره یوه حجره ده. دا په لومړی پړاو کې څو برخو ویشله شوه؟ په دوو برخو ویشله شوه.
نو دوهم پړاو یې موږ او تاسو په ریاضیکي ډول سره ښیو. نو دوهم پړاو یې همیشه دفاع د پړاو څو چنده دی؟ 2 چنده. یعنی هره حجره په 2 حجرو ویشل کې 2 ضرب یې 2 دریم پړاو کې بیا د دوهم پړاو د 2 چنده دی. دا چې 2 چنده کم 2 ضرب یې 2 ضرب یې 2. څلورم پړاو بیا هم د دریم پړاو 2 چنده دی. 2 ته لیکم دا خپل لیکم چې ضرب یې 2 ضرب یې 2 ضرب یې 2. بالاخره تر انم پړاو کې موږ او تاسو د 2 څو ځله ضربوو؟ n ځله. یو خپل لیکم 2 ضرب 2 یا 2 په توان دی 2 ضرب 2 څلور 2 ضرب 2 څلور ضرب 2 اته 2 ضرب 2 څلور ضرب 2 اته ضرب 2 14. نو کله چې په صفر مرحله کې یوه حجره وه په لومړۍ مرحله کې چې هره حجره یې چې حجره 2 چنده شوه څو حجرې جوړې شوې؟ 2 حجرې. په دوهمه مرحله کې چې حجره بیا هم د لومړۍ حجرې 2 چنده شوه څو حجرې جوړې شوې؟ 4 حجرې. په دریمه مرحله کې چې د دویمې 2 چنده شوه څو حجرې جوړې شوې؟ 8 حجرې. په څلورمه مرحله کې هم 14 بالاخره تر n ځله پورې. نو په لومړۍ مرحله کې 1 2 په دوهم پړاو کې 1 2 3 یعنی د لومړی پړاو د دوهم پړاو د دریم پړاو د څلورم پړاو. نو دغه د حجرې زیاتوالی موږ او تاسو د کومو قوانینو په اساس ښودلی شو؟ د تکات قوانینو په اساس ښودلی شو. راځو اوس د تکات تعریف کوو چې تکات څه ته وایي. طاقت د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته طاقت یا پاور وایي چې د A په توان د B شکل لري ارسمه ترجمه وکړه چې د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته طاقت وایي. لکه مخته موږ تاسو جمع تعریف کړې وه چې د مساوي عددونو د جمع لاندې طریقې ته ضرب یایي. نو اوس د ضرب لاندې طریقې ته طاقت وایي. نو د طاقت یو له شکل یې ښیم چې طاقت همیشه د پوره د A په توان د B شکل لري چې A په توان د B ته موږ تاسو چې وایو طاقت یا پاور. او د B عدد ته توان یا اکسپوننت او د A عدد ته قاعده یا بیس BASE. نو A په توان د B شکل د موږ تاسو طاقت یایو چې B ته خپله توان یعنی اکسپوننت نیول کېږي او A ته خپله قاعده یا بیس ویل کېږي. نو یو مثال که حل کوو زه لیکم چې 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3.
مخته مو هم ویل چې د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته څه طاقت دی. نو 3 څومره ضرب شوي دي؟ 4 وره. نو زه لیکم چې 3 په 2 باندې څومره ضرب دي؟ 1 2 3 4. اوس چې په لیکم 4 په لیکم. نو 3 په 2 باندې 4. دا څومره ضرب شوي دي په خپل ځون کې؟ 4 وره ضرب شوي دي. برابر زه لیکم 15 ضرب 15 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 6. دا د طاقت په ډول لیکم. طاقت مونږ او تاسو داسې تعریف کړل چې د مساوي عددونو د ضرب لاندې طریقې ته طاقت دی. 2 څومره ضرب شوي دي؟ 2 15 2 وره ضرب شوي دي. 15 په 1 جمع 1 2 ضرب 3 څومره ضرب شوي دي؟ 1 2 3 لیکم چې 3 په 2 باندې 3 ضرب 4 څومره ضرب شوي دي؟ یو ځله 4 په 2 باندې 1 ضرب 6 څومره ضرب شوي دي؟ 6 په 2 باندې 1. یعنی دا عدد موږ او تاسو د دې عدد سره مساوي، یعنی دا عدد څومره لوی عدد و څومره زیات ځای نیولی و، دا د طاقت په واسطه موږ او تاسو په لنډ ډول په دې ترتیب ولیکلو. نو تاسو هم د طاقت تعریف زده کړئ او هم په دې طاقت کې A او B حالتونه وښیئ چې A څه ته یایي او B څه ته یایي. انشاءالله راتلونکي ورځ کې به د طاقت قوانین تشریح کوو یا د طاقت قوانین وایو. نو تاسو ښه شپه او ښه ورځ ولرئ.